که څوک وایي چې یاره زه خپل دکان دلته کې کولاوم. سلامونه وطنوالو، عثمان خان یم. نننی ولاګ کې به درته وایم چې د چا د هیر کټینګ کار زده یاره د هغوی دلته کې تنخواه څومره هغو څومره بچت کولی شي، پاکستاني څومره روپۍ جوړولی شي. مکمل انفارمیشن به د سره په دې ولاګ کې شیر کوم. یو ډیر ښه ولاګ دی د هغه کسانو دپاره چاته چې د هیر کټینګ کار زده او ان فیوچر هغو دا سوچ کوي چې یاره زه به سعودي عرب، دوبۍ، میډل ایسټ ته مسافرۍ لزم او دا کار وکړم. نو ویښته مې غټ شوي دي، روان یم، ویښته به جوړوم. دې سره سره به تاسو ته ویم چې یاره دلته کې د دغه کار والا تنخواه څومره، رهایش په چای او پاکستاني څومره روپۍ جوړولی شي، ځان خپل دکان چې جوړوي د هغې څه طریقه ده. نو راځئ ولاګ د سره وګورئ مکمل، او د انفارمیشن که ستاسو څوک ملګری یي، ستاسو څوک رشته دار یي، نو هغو سره شیر کوئ، هغو ته به څه نه څه فایده ور ورسي. وطنوالو دکان ته راورسېدم، یو دوه کسه رانه مخکې دي انشاءالله چې دوی ختم شي بیا به زموږ کار کوي. او دې سره سره به د دې هلک نه تپوسونه هم کوم. هلک مې ملګری دی، اوتھینټیک انفارمیشن به د سره شیر کوم. تاسو به بالکل مطمئن یئ. وطنوالو د ماښام اذان شو، نو د هلک په منډه کې دی، خو خیر تپوسونه مې دلته کړي دي که چاته هم دا د هیر کټینګ کار زده وي او سعودي عرب ته راځي، نو کم از کم چې فرش کس وي د هغه تنخواه د 1200 نه والا 1500 1800 پورې په دې منځ کې ډیپینډ کوي چې تاسو له ستاسو مدیر یا د دکان کم مالک چې دی هغه تنخواه څومره لګوي. خو دقه لکه د فرش کس میکسیمم دومره تنخواه وي. دې کې به دننه چې تاسو له 1800 درکوي، نو کیدای شي تاسو سره دا خبره کوئ چې په دې کې به زموږ له روم تاسو راکوئ که نه، په دې کې به تاسو روټۍ خپلئ، د روم به تاسو تپوس کوئ. که روم دله پکې درکوي بیا خو ډېره ښه ده، که نه درکوي نو د روم به بیا تاسو رینټ خپل ورکوئ. دې نه علاوه نو دلته کې په سعودي عرب کې خو تاسو په خپل نوم باندې بزنس نشئ کولی او کولی شئ، خو په هغې باندې ډېر لوی انویسټمنټ راځي. نو تاسو به دلته کې د سعودي په نوم باندې دکان کوئ، هغه له به د میاشتې پیسې ورکوئ، دکان به د هغه په نوم وي، او بقا چې څومره هم کار کیږي نو هغه له به تاسو د میاشتې پیسې مقرروئ او هغه ته به ورکوئ. څوک 1000 اخلي، څوک 1500 اخلي، ډیپینډ کوي چې ستاسو کفیل څنګه دی. صحیح ده، زما دې ملګري ووایي چې زه د میاشتې 1000 ریال ورکوم او نور د هغه څه دخل نشته چې که زه 15 ګټم که 10 ګټم او که 15000 ګټم او که 10000 ګټم، هغه له به زه د میاشتې دغه ورکوم. او باقي چې کم لایسنس دی د دې هغه چې یو کال پس ایکسپایر شي نو د هغې کم پیس چې دی هغه به هم زه ورکوم. دې کې د دکان کرایي، بجلی بیل، هر څه هم په ده پسې دي. باقي چې دی څومره ګټي، څومره پروفیټ کوي، نو هغه به د دی او کپیل ته دی پیسې ورکوي. وطنوالو ویډیو د سره ډېره ډېره شیر کوئ. که نور داسې انفارمیټیو ویډیو تاسو غواړئ نو په دې پیج به درته راځي. ویډیو د سره لایک شیر کوئ. که بیا هم ستاسو څه کوېسچن وي نو زما نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د الله په امان.